ګندهاره چې کوم دی نو دا د سنسکرت ژبې ټکی دی چې ګند چې کوم دی نو هغه خوشبویي ته وایي د ګلونو دغه ته وایي او دغه چې دی هاره چې دی نو هغه ځمکې ته وایي د ګلونو او د دغه خاوره هغه بیا که تاسو مونږ چې اوس راشو اکثر پښتانه او مختلف شعرا چې کوم دي نو هغه پېښور خلک یادوي چې یاره پېښور د ګلونو ښار دی سایلم وایي چې ما د ټول عمر د ګلونو ښار ویلی دی او کله مې پېرزو شي په بومونو پېښوره نو د ګلونو ښار چې نو دا د ګندهارې دور او د بنګونو دور چې د ښار چې کوم دی هغه د موسسه دور دی ځکه ورته سایل وایي چې ما د ټول عمر د ګلونو ښار ویلی دی او کله مې پېرزو شي په بومونو پېښوره نو دا تقریبا د کابل بامیانه پورې چې هلته په بامیان کې د ګندهارې آثار راشوي دي دلته علمونه خورېدل او خلکو زده کول